هغه کسان چې خپل زندگی همیشه د بل په پیسو تیری، د بل په دنیا یې گزارای، د دې څه پیسې په پور واخله وزغله بلې علاقې ته ولاړسه، هلته بیا پورونه وکه بیا وغورځه بلې علاقې ته ولاړسه. دا ټوله زندگی په دغه ضلالت باندې تیره کړي. هدف یې دای چې دغه سړي نه پیسې اخلم بیا یې د ورکولو هېڅ اراده نه لري، د هغې هدف هم وي که نه. ډېر خلک دا سته که نه، زموږ معاشره خو اوس بیخي د اعتماد د لاسه ورکړی دی، اوس مجبوره و غیر مجبوره ولاکه سره معلومېږي. خلک هم والله که ملامت دي. یو طرف ته هغه ځای ته وګوره چې د مسلمان حاجت پوره کول، مسلمان ته یو پیسې ورکول، د هغه ضرورت پوره کول څومره اجر لري. بل اړخ ته دا خلک دومره ځپلي دي، په لکو روپۍ ورکړي دي، بیا د ورکولو اراده هم نه لري، وغورځېږي څوک د ډیوالي په نامه باندې، څوک په کب نامه، څوک په خپل عنوان باندې. دا خلک دی واورئ، هغه کسان چې د بل په پیسو گزاره کوي، د بل قرض د ځان دپاره غنیمت بولي، دا کسان به په دنیا او آخرت کې ذلیله کسان همدغه چې پور واخلي او بیا د ورکولو اراده نه لري. د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي، حدیث دی، من اخذ اموال الناس، کوم انسانان چې د خلکو نه پیسې اخلي په دې نیت باندې چې بیا د ورکړې اراده هېڅ کله نه لري، هېڅ رنګ د بیا د ورکولو اراده نه لري، الله جل جلاله به دغه کسان په دنیا و آخرت کې هلاک. یریدو اتلافه، دی د اعمال د نه ورکولو اراده لري، الله تبارک و تعالی به دی طلب کې، دی به الله پاک هلاک کې، دی به الله ذلیله کې. دا څه غنیمت نه دی، مال اخیستل بیا نه ورکول، دا بیداري نه ده. ای د الله بنده، دنیا تیریږي، په لوږه هم تیریږي، دنیا په تند هم تیریږي، په مسکنت هم تیریږي، خو واوره د مسلمان حق خوړل دا اسانه خبره نه ده، دا هضم کول غواړي. د قیامت په ورځ به بیا الله ستا سره د دې حساب کوي. حدیث کې راځي، د الله رسول فرمایي، هغه کسان چې مړ سي دا روح یې داسې زړیږي، معلق په ډېر سخت تکلیف کې. د چا روح؟ د هغه کس چې هغه پوروړی وي. دا روح د پوروړي سړي روح معلقه وي، زړیږي، نه پورته کېږي تر هغه ساعته پورې چې یا هغه بخښلی نه، یا د دوی ورثه او د هغه پیسې ادا کړي نه. څومره بیداري دې وکړه که نه، ته بیداري بولې. اوس خو خلکو ګزاره دغه ده، د سراب په نامه یا په بل عنوان باندې پیسې جمع کوي، یو دم یې وغورځوي. هر وخت موږ ته خلک د دې شکایت کوي چې راسي په کږه خوله باندې، په زهیر انداز باندې خپل مجبوري درته بیان کړي، درته کتاره کړي، سړی حیران سي چې اوس یې نه ورکوې، د هغه وخت به اسمان در باندې راونړېږي، الله به دې غرق و ترک کړي. دا دومره مجبوره کس دی، لیکن د ده به کار دغه، د ده به زندګي د هغې، د ده به دغه خوږه خوله، دا کږه خوله به د ده عادت وي، په دغه خوله باندې پیسې پیدا کوي، دا به د رزق یا د ځان د پیسو ذریعه جوړه کړې ده شي. حدیث کې راځي، نبی علیه السلام فرمایي، لام د تاکید دی، لتؤدن، خامخا هرومرو به تاسو ادا کوئ. څه به ادا کوئ؟ د مؤمن مسلمان حق. د قیامت په ورځ به د الله په حضور کې، حدیث کې راځي، مفلس څوک دی؟ هغه کس چې څه اعمالونه کړي په دنیا کې، لمونځونه په جماعت، روژې، نفلي روژې، نوافل، استغفارونه، ذکرونه، قرآن تلاوتونه، عملنامه به ماشاءالله داسې ډک وي. دی به خوشحاله سي چې اوس به ځي جنت. الله تبارک و تعالی جل جلاله په وړاندې به یو کس ودرېږي، وایي الله دا زما پوروړی دي، زما پیسې وړې وې، زما مال یې وړی و، پر ناجایزه وړی و، په پور مې ورکړی و. دا کسان به راځي، د پور په خپل پور په عوض کې به د نیکو اعمال څخه کټینګ کوي، اخر به دی جهنم ته ولاړ، هغه پوروړی به جنت ته ولاړ. دا ته حقیقي مفلس وایي. پرېږده دا کارونه د خدای په خاطر. د الله رسول چې به کله جنازه حاضره سو، اول به پوښتنه کوي چې دا سړی پوروړی دی که نه دی. که پوروړی و، د الله رسول جنازه نه کوه. ای د الله بندگان، د خدای په خاطر تاسو مجبوره خلک ورک کړل، تاسو د خلکو اعتمادونه وخوړل، تاسو د خلکو باورونه د لاسه ورکړل. اوس په معاشره کې داسې خلک احسان نسي کولی، خپل رب نه سره نه راضي کولی،
د مزمن مسلمان سره احسان نشي کولی ځکه دا په ډماران په ګډ شوي دي دا چمباز دا د بل حق خوړونکي هغه حقیقي مجبوره خلک یې ورک کړه دې خلکو ته زما توصیه ده د الله په خاطر دنیا در باندې تېرېږي مه کوه د بل پیسو باندې ژوند مه کوه په ناحقه د چا پیسې مه خوره د پور په عنوان باندې د قرض په عنوان باندې د مجبوري په نامه پیسې واخلې بیا وزغلې دا ډېر سخت عواقب لري دا ډېر سخت انجام لري په دنیا کې د الله رسول وعده کړی ده چې الله به دی هلاکوي هلاکت څه ته وایي دلته راسې لس ورځې ژوند وکړې ذلیله یې خوارې په ټوجې پر سر اچولې بیا ولاړ سې بلې علاقې ته ستا په ټول ژندګي ته په لوړ سر ګزاره نه ده کړې لوړې سترګې دې نه دي نیولې په لڅ مخ دې ګزاره نه ده کړې همیشه په پټ مخ ګرځې همیشه دروغ وایې همیشه د خلکو ټلیفونونه مصروفه کوي د خلکو ټلیفونونه نه پورته کوي چې پورته کوي شل درواغ وایه دا درواغ ګناه کبیره نه ده الکاذب عدو الله درواغجن خو د خدای دشمن دی که نه ولې د الله بنده ته د خدای دشمن ځان جوړې د مسلمان حق خو اسانه نه ده د هغوی حق خوړل ډېره اسانه خبره نه ده زړګی دا هضم کول غواړي په دنیا کې هضم داري چې هلاک به یې تباه به یې ذلیله به یې خوار به یې در پر در به ګرځې او په آخرت کې به مفلس ته ستا د نیک اعمال څخه به د هغوی حق پر وپوره کېږي ذلیله به هم ته او د دغه عمل په وجه به خدای نه خسته علمه وکړه جهنم ته روانه مه کوئ د خدای په خاطر هغه کسان چې دا عادت ګرځول دي دغه د ځان دپاره د اصلاح یو ذریعه وګرځو دغه د ځان دپاره د اصلاح ذریعه وګرځو الله دې موږ اصلاح کړي خدای تبارک وتعالی دې زموږ په زړونو کې د الله خوف ویره پیدا کړي